د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو ریاست د قونسلي چارو ریاست د بهرنیو چارو وزارت یو له مهمو او پرکاره ریاستونو څخه شمیرل کیږي چې په کور دننه او بهر کې وګړو ته د قونسلي چارو معیاري خدمتونه ترسره کوي. همدارنګه د قونسلي چارو ریاست او په بهر کې د افغانستان اسلامي امارت سیاسي او قونسلي استازولۍ تل هڅه کوي چې د هیواد نافذه قوانینو او فرامینو په چوکاټ کې نړیوالو منل شویو مقرراتو او کنوانسیونونو او کوربه هیواد قوانینو ته په کتو د سوداګریزو کلتوري اړیکو پراختیا او د خپلو اتباعو حقوقو څخه په بهر کې دفاع وکړي. د قونسلي چارو ریاست په مرکز کې د کورنیو ارګانونو، بهرنیو استازولیو او نړیوالو نهادونو ترمنځ د نښلونکي ملاتړي او همکار نقش لوبوي. دغه راز بیا په بهر کې د افغانستان سیاسي او قونسلي استازولۍ په کوربه هیوادونو کې میشتو افغان وګړو او بهرنیو اتباعو لپاره د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د ټولو کورنیو نهادونو استازولي کوي. د قونسلي چارو ریاست 15 معاونیتونه لري: د حقوقي، جنایي او محبوسینو چارو معاونیت، د مهاجرینو چارو معاونیت، بهرنیو وګړو د ویزې معاونیت، پاسپورت معاونیت او تصادقو چارو معاونیت. دغه معاونیتونه هر یو په خپل کاري استقامت په کور دننه او بهر په بیلابیلو برخو کې افغان وګړو او بهرنیو اتباعو ته د افغانستان اسلامي امارت سیاسي او قونسلي استازولیو سره په ګډه همکاري او همغږي قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د قونسلي چارو ریاست د بهرنیو چارو وزارت یو له مهمو پرکاره او خدماتي ریاستو څخه بلل کیږي چې په ورځني ډول تقریبا د څه کم 2000 مراجعینو کارونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول دلته ترسره کیږي. په لنډو ټکو که ووایم، د قونسلي چارو ریاست د سږ کال د کلني پلان په اساس 3 اساسي موخې درلودلې. لومړی د پروسو اسانه کېدل. الحمدلله موږ توانېدلي یو چې د پروسو په لنډېدو کې مؤثر ګامونه واخلو او په دې توګه مو الحمدلله بعضې پروسې تر دې حده رالنډې کړي دي چې ځینې اجراءات به یې 4 ورځې 3 ورځې ځنډېدل، اوس له هغه د 15 دقیقو 20 دقیقو ساعت 2 ساعتو پورې رالنډې کړي دي. همداراز یو له مهمو اهدافو څخه سږ کال همدا و چې څنګه وکولی شو د افغانستان د باندې د افغانانو ټولو حقوقو ته رسیدګي وکړو په ښه توګه باندې. زه ویلی سم چې الحمدلله تر بل هر وخت موږ په دې توانېدلي یو چې د افغانستان د باندې د افغانانو مشکلات په سمه توګه واورو، وارزو او حتی الوسع هغو ته رسیدګي وکړو. چې په دې برخه کې الحمدلله د پام وړ لاسته راوړنې شته او هڅه مو دا ده چې داسې میکانیزمونه په لار واچوو چې په مټ باندې وکولی شو دغه پروسه نور هم تقویت شي. دریم هدف او موخه هغه د قونسلي ریاست ډیجیټل کول و. زموږ هڅه دا ده چې هغه چارې چې اوس مکتوبي کیږي یا ځنډنۍ دي، کاغذي او قلمي کیږي، دا تر ډېره حده سیستمیک و چې الحمدلله په دې برخه کې تر ډېره حده کارونه سوي دي. زموږ د ویزو واحد سیستم، د روډ پاس سیستم، د تمدید، د پاسپورت د صدور او اوس الحمدلله د تصادق په بخش دا چاره روانه ده. هڅه مو دا ده په ټوله کې چې څنګه وکولی شو چې د خلکو حقوقو ته په سمه توګه رسیدګي وشي، خپل د وس مطابق وکولی شو نور هم په دې برخه کې پیشرفت راولو او ان شاء الله ورځ تر بلې موږ د دې شاهدان چې هغه خدماتي چارې چې د بهرنیو چارو وزارت مربوط دي ورځ تر بلې د تنظیم خواته روان دي، شفافیت خواته روان دي او ان شاء الله د کال تر پایه به دا پروسې اکثره بشپړې او تکمیل شي. خواري دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ